سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان ما امید لرم چې ټول به روغ جوړې. دوستانو که چیرې ستاسو فیسبوک ډیره زیاته ام بي مصرفوي، ستاسو انټرنیټ زیات مصرفوي، تاسو وای فای نه لرئ، د خپل موبایل ډیټا نه کار اخلئ، اکثره کسان په سیم کارت کې انټرنیټ فعالوي او هغوی بیا د هغه ډیټا نه کار اخلي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو د موبایل ډیټا کمه مصرف شي، بلکې نیم په نیمه کمه مصرف شي، نو دا ویډیو دوستانو خاص تاسو لپاره دا ویډیو مه سکپ کوئ، اخره پورې وګورئ. که چیرې زما چینل ته نوي یاستئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د ګینټۍ یا د بیل تڼۍ کېکاږئ چې د نوي ویډیوګانو نه خبر شئ، او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. نو راځم دوستانو د ویډیو په طرف باندې وګورئ. زما سره مخامخ په سکرین باندې فیسبوک اپلیکیشن دی، زه به اپلیکیشن را خلاص کړم داسې. د دې نه وروسته دوستانو تاسو به راشئ د بره 3 لاینه یا 3 خطه چې دي دې باندې به داسې کلیک کړئ، او د دې نه وروسته لاندې به راشئ دوستانو، تاسو به سیټینګ ته راشئ، سیټینګ ان پرایوسي، سیټینګ پرایوسي باندې به داسې کلیک کړئ، او دلته به بیا سیټینګ باندې کلیک وکړئ، او د دې نه وروسته دوستانو تاسو به لاندې داسې راشئ، د میډیا باندې به کلیک وکړئ، او میډیا کې وګورئ دوستانو دلته مختلف قسمه آپشنې دي، خو دغه اول 2 آپشنې وګورئ. اول اپټیمایز دی او دویم ډیټا سیور دی. که چیرې غواړئ چې ستاسو ډیټا سیو شي، کمه مصرف شي، نیم په نیمه مصرف شي، نو د اکثره کسانو دا بره آپشن ټیک مارک وي، نو د دې په ځای به دوستانو تاسو دا لاندې آپشن داسې ټیک مارک کوئ. که چیرې تاسو د دې آپشن نه کار واخلئ، 40% به ستاسو ډیټا کمه مصرف شي، نو دې آپشن سره دوستانو ستاسو د فیسبوک د ویډیو کتلو او د نورو پوسټونو کتلو نیم په نیمه مصرف کمیږي. نو دا یو طریقه وه دوستانو چې ما تاسو سره شریکه کړه. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، که نوي یاستئ چینل ته د بیل تڼۍ کېکاږئ، ویډیو لایک کړئ، او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.